لنډ مهم او تازه خبرونه. اشرف غنی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي اوس چې د 400 طالب بندیانو د بخښنې او خوشي کېدو فرمان لاسلیک شوی، د خلکو تمه دا ده چې د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره د وسلوالو طالبانو مذاکراتو د پیل لپاره باید هیڅ خنډ او پلمه پاتې نشي او په لومړي فرصت کې خبرې پیل شي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې سه شنبې له طالبانو سره د خبرو لپاره حکومتي پلاوي سره کتنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي افغان دولت سولې ته ژمن دی او هدف دا دی چې جګړه په بنسټیز ډول ختمه شي. غزني کې د طالبانو له خلکو سره د حشر او زکات پر سر نښته کړې. غزني کې طالبانو د ځایي اوسیدونکو سره د حشر او زکات پر سر نښته کړې چې دواړو لوري ته په کې مرګ ژوبله اوښتې ده. دا پیښه 3 ورځې وړاندې د غزني په دیک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د حشر او زکات ټولولو پر سر رامنځته شوې. نښته کې 2 وسلوال طالبان وژل شوي او 1 ټپي دی. په ولسي وګړو کې هم 2 تنه شهیدان شوي او 4 تنه ټپیان شوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان او پاکستان ترمن د ډیورن فرضي کرښې له لارې د تګ راتګ بهیر بیرته عادي حالت ته راګرځي. عمران خان ویلي دغه بهیر چې د کرونا وایرس له امله محدود شوی و د یوې اونۍ په جریان کې به بیرته عادي حالت ته راوګرځي. پاکستان په افغانستان کې د کرونا وایرس تر خپرېدو وروسته د تورخم ترڅنګ نورې لارې هم د څه وخت لپاره وتړلې چې له امله یې د کرښې دواړو لوري اوسیدونکو ته جدي ستونزې پیدا شوې. بین الافغاني مذاکرات د اګست په 14مه پیلېږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمن د مخامخ خبرې یا د سولې بین الافغاني مذاکرات 6 ورځې وروسته د اګست په 14مه نیټه پیلېږي. د مذاکراتو وروسته له هغه پیلېږي چې 13 ورځ د سولې لوی مشورتي جرګې پریکړه وکړه چې د طالبانو پاتې 400 بندیان دي خوشي شي. ولسمشر غنی همداراز د سولې لوی مشورتي جرګې کې وویل چې هغه به د دې جرګې ټولې پریکړې عملي کوي او همدا نن به د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان هم لاسلیک کړ. اوس تازه ملي ټلویزیون د حکومت د یوې سرچینې له قوله ویلي دي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د افغان لوري بشپړ تیاری نیولی دی او د اګست په 14مه نیټه بین الافغاني مذاکرات پیل شي. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ویلي دي چې په یوه اونۍ کې دننه به له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. د طالبانو او افغان حکومت ترمن د مخامخ خبرو لومړنۍ ناسته به د قطر په دوحه کې ترسره کیږي، خو له هغه نه وروسته به چیرته ناستې کیږي په دې تړاو لا وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په دې خبرو کې به د افغان حکومت ډلې مشري معصوم ستانکزی او د طالبانو د ډلې مشري به عباس ستانکزی کوي. د یادولو وړ ده چې بین الافغاني مذاکراتو ته وروستي خنډ د طالبانو د 400 بندیانو خوشي کېدو و چې په دې لړ کې ولسمشر محمد اشرف غنی لوی مشورتي جرګه راوغوښته او جرګې د 3 ورځو بحثونو وروسته حکومت ته مشوره ورکړه چې پاتې 400 طالب بندیان دې خوشي کړي. د جرګې پریکړه کې همداراز دا غوښتنه هم شوې وه چې دواړه لوري دې ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات پیل کړي، اوربند یې وکړي، اوربند دې دواړو لوري ژمن پاتې شي. د روسیې ولسمشر پوتین وایي هیواد یې د کرونا وایرسو لپاره واکسین جوړ کړی دی. پوتین وایي چې جوړ شوی واکسین بریالی دی او د دغه هیواد د روغتیایي ادارو لخوا تایید شوی دی. نوموړي زیاته کړې روسي ډاکټرانو په دې وتوانېدل چې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره معیاري واکسین جوړ کړي. د ښاغلي پوتین په خبره جوړ شوی واکسین یې په خپله لور ازمایلی چې پایله یې مثبته ده. روسیې دا خبره وروسته تر هغه وکړه چې جان هایکس پوهنتون په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي نړۍ کې په کرونا د اخته کسانو شمیر له 20 میلیونو کسانو اوښتی چې ډېرې مثبتې پیښې په امریکا کې ثبت شوي دي. له امریکا وروسته برازیل، هند، روسیه، جنوبي کوریا، پیرو او کولمبیا هغه هیوادونه دي چې د مثبتو پیښو شمیر پکې زیات دی.
ملګرو دا وه زمونږ چمتو شوي ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.